د ما غږ چاته ورسولی سئ، شاید تاسې لږ فکر سي یو بل ورور یې واوري. ښه مهرباني. عریضه مې دا ده چې دا ملت چې ده ډېر وږی ډېر فقیر ده، هر سړی دوه جریبه مځکه لري وروګله، او حاصل یې رسېدلی نه وي وروګله. طالب له ځمکې سره د اسمت په ګدایي دولت چلېږي. خبره ته غوږ شه، لایب به نه تحریفوې. کله هم زه چاته اجازه نه ورکوم چې لایب تحریف کړي. نن به د موضوع مطابق غږېږي، هغه بیا وروسته د موږ به په هغه باندې موضوع جوړه کړو، د تاسو په غوښتنه به یې جوړه کړو، معلومات به راواخلو. د هغه زیرافته کسان چې څوک دغه مسایلو پورې تړلي دي هغوی به لایف خپرونې ته راولو. ته د عشر په باره کې غږېږي. عشر مخکې قاري صاحب ډېر توضیحات ورکړي چې د یو پړي په خاطر باندې د صحابهو په وخت کې نه دي پرېښی چې یو پړی د اوښ د پړي زکات به هم ورکوي. دا پرېږده، هغه په هغه شیانو تاسو سر نه شئ خلاصولی. موضوع نن د موضوع باندې کابل اداره د امریکانو په څېر د طالبانو غوښتنې ومني، که نه د ملیشو ژوند به دغسې مرګ به یې روان. نو دا خو افغان وژنه ده. نو تاسې د افغان وژنې نه خوند اخلئ، له دې ملت غلام وژنه ده وروره، د 18 کاله افغان وژنه نه وه. اسمت وروره ولې داسې کوئ؟ دا طالبان افغانان نه وو چې زندانونه مو ترې ډک کړي وو، کیوبا مو ترې ډک که هغه جیته مو وړي وو چې ټول انساني حقوقونه بې برخې وو. هر مسلمان هر ګیروار ته به مو زولنې اچولې، زندان ته مړی او تجارت مو په افغانانو روان کړي وو. هلته ته چېرته وې؟ د افغان وژنه ولې نه وه؟ د قندوز مدرسه مو چې بمبار کړه، افغان وژنه ولې نه وه؟ هلمند مو په وینو سور کړه ودونه، هلته افغان وژنه څه؟ په هر ولایت کې په لسګونو جوماتونه او منبرونه مو په شهادت ورسول، هلته افغان وژنه ولې نه وه؟ چې نن کله غلام وژنه شروع شوې ده تاسو وایي افغان وژنه. دا کوم افغان وژنه ده؟ اوس هم له تاسو نه امریکایان دفاع کوي. امریکایان خو وتلي، امریکایان وتلي نه دي، امریکایان شته، اوس هم شته. خو خیر ته وتل بیخي یعنې وتلي چې امریکایان وموزي چې د مونږ شرایطو نه منئ، د اسلامي نظام په وړاندې خاندئ، بې له دې چې ووژل شئ، مونږ بله کومه لار لرو؟ مونږ خو ملت یو، تاسې ملت وزنئ، تاسې خو باید د خلکو زړه لاسته راوړئ، تاسې ټوپک په خلکو ځان تپئ. هلمند کې یو ملت چېرته؟ ملت خو د کابل مزدور او ګوډاګۍ اداره وژني. ملت خو تاسو وژنئ، ملت خو تاسو زندان ته اچولی. یو شی چې د کابل په مزدور ادارې کې د امریکایانو په شتون کې ډېر رشد کړی او ډېر آبادي شوی، هغه د زندانونو وه. ډېر پیسې چې مصرف شوي هغه په اسلحو باندې شوي. B52 له کونې نه خو ګلان نه ورېده، خو همدغه بمونه ترې تویېدل. د بمونو مور وه، د ګلونو مور نه وه. دلته 2 لکه فوجان امریکایان، ناټو 4 لکه قراردادیان چې راغلي وو، دا د افغانانو په وژلو پسې راغلي وو. دوی دلته کوم باغچه مونږ ته نه ده جوړ کړی، کوم د اوبو بند نه ده جوړ کړی، کوم ښارګوټی افغانانو ته نه ده ورکړی. دا هر څه دا د جنګ وسایل چې اوس بیرته مړې سترګې روان دي، زیړ ترپالونه یې پې کش کړي، دا د دې دپاره نه و راغلي چې د اسمت الله موټر په خټو کې بند هغه راوباسي. د همدې دپاره راغلي چې د افغانانو په سینو باندې ګولۍ تشي کړي. نن چې هغوی روان دي، دغه غلامانو مزدورانو ته بار بار موږ زارۍ کوو، عذر کوو، کمیسیونونه یې ورته جوړ کړي دي، عفي فرمانونه صادر شول چې راشئ تاسو زموږ وروڼه بندیان یې بیرته آزاد کړه، پیسې ورکړې، در حال کې په داسې حالت کې نیولي چې د توپک شپېلې ګرمې وې. ولې د خلکو سترګو ته خاورې اچوئ افغان وژنه؟ اوس چې د موږ لاس د تاسو ګریوان ته رسېدلی دا افغان وژنه بولئ. چې دوی اوس مثلا سوله نه کوي، پلمې لټوي. تاسو خو له عقل نه کار واخلئ، دغه جنګ له کوم کلي نه وباسئ او دغه جنګ په ارګ 420 به دا په 5 ورځو کې نور هم خالي شي. 5 غټ اډې پاتې کېږي. باګرام ته ورسه، د باګرام له حالته ځان خبر که ټول دیوالونه یې ونړېده، هغه د خاورو بوجکیز درته اچولي وو، خاورو نه ډک وو، هغه سیم هم در نه وړي. لیونیه هغه ورځې خو لا لرې نه دي چې عسکرو ته یې دا بوټ ورکړي، دا هم ترې نه وباسي، خوند خو به هلته وکړي. دغه پتلون او کرته هم در نه وباسي چې دا ما در کړی، لوڅ لپاټ دې ودرئ. بیا به زه ملي اردو څه کوم؟ زه به د هغه د کالی غم خورم، د هغه د نکار غم به خورم، څه شی به کوم؟ مجبوره ورته وایي کور ته لاړ شه. خو نه ورسره بوټ پرېږدي، نه ورسره خولۍ پرېږدي، نه ټول امریکایانو در کړي، در نه اخلي بیرته. لیونی ځان نه د لیونی جوړ کړی ده. خیراتي عسکر خو همدغسې قراردادي مبین صاحب زما غږ لرئ؟ غږ دې لرو قاري صاحب. مبین صاحب تا ته بهتره معلومه ده، ما نن ټوله ورځ سفر کړی ده، سخت ستړی یم.
ښه سرباز ما ملي ته دغه اجازه یو ورکړه. صحیح شو قدرمان وطن صاحب فورولو وطن صاحب تو سره خبرې وږي کومه څه پښتني وطن صاحب وطن صاحب هم دومره غټ متخصص د پنجاب په چارو کې چې موټر د سیم لاړ سي پنجاب چې د سیم لاړ سي پنجاب د مرغی لاوه پریوزیم پنجاب بس د بل خبره نسته دا سرباز ته باغوار کو دا سه واخ خرابوي چې شی ویلي دي تازه بیان کې ویلي دي دا پرونه بل ورځ ویلي دي کینن ویلي دي دا غیر اغله چې که طالبان جنگ بس کی دا د دوی سیاسي مرګ د نور په جامعه کې دوی ذوب کیږي ورکیږي دا رښتیا خبره ده مومن صاحب نو خو طالب جنگ بس کوي نه کنه دوی خو غواړي چې طالبانو ته پیغوریز خبري وکي یو سړی چې د بلیک واټر جاسوس وي یو سړی چې خپل مور په امریکانو خرڅي هغه څنګه جرأت کولای شي چې راسي او طالب ته دا خبرو کې طالب جنگ بس کوي نه طالب چې خپل شرایط در باندې منلي نه په دې سر د ترغو پوري وي طالب د ترهغه پوري وژني چې ترڅو د اسلامي نظام په مخ کې خند واقع نشي طالب د ترهغه پوري نه پرېږدي لکه ځینې خرڅ شوي کسانو چې تر پرونه د طالب مخالفت کوي نه ما غراځي د طالب د راتلو غوښتنه کوي ولې چې لاس کاله مخکې به موږ ورته ویل چې ګوره د امریکایان دا د تاسو بې وفا دوستان دي دوی له چا سره وفا نه ده کړې نیمه نه اوس هماغه خبرې چې د خلکو اوري د مشرانو اوري حیران پاتې دي چې دغه خلکو خو موږ ته 20 کاله مخکې دا خبره کړې وه موږ ته خو 20 کاله مخکې علي قدر امیر المؤمنین دا خبره کړې وه چې امریکا به د لیست سره د لیست پای ته راځي نو صالح حیثیت ته وګوره هغه صالح خو هماغه سړی دی وایي د موږ په منطقه کې یو دوه طالبانو خدا د هغې خو د پروان کوم جایات کا ګلدره یاد کړه مومن صاحب ګلدره د ګلدرې ولسوالۍ د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ یو دوه طالبان پیدا شوي ارش په پارت تل څلويک چرګان پړ دوه طالبان څلويک چرګان پړ زوی د مننه نو د طالب په دې تا پلار ټیک شي خلکو بیا ورپسې لیکلي وو دا د قرن فقاهي ده او بیا هغه چې ویل هغه لن پسام او کچی شه خدای دې تباه برباد که صالح او تباه برباد شه تو خو ځان ته مجاهد وای او د سیکولر بچه او ټامی هغه ګیره اشکېدلی واسکار دې څه شو پینا پاکول دې څه شو اشکېدلی بوټان دی نن د زوی د لندن په اعلی پوهنتونونو کې درس وایي بیا به راځي سبا په نظام کې غټ سړی وي په پولیسو کې ولې او د پنجشیر خلک د لډیرې مجبورۍ نه هغه خوري دا څه ورته هغه توتونه یې جوړوي ستوان تلخان دي تلخان ستوان تر ننه پورې وریځې په کټوو کې پخوي او ته دې وروره بلند منزلو ته دې وګوره او بل دوی وس جالبه خدا د مومن صاحب جالبه دا چې دوی د ځانونه شیخ الحدیثان جوړ کړی دي وس راځک شوی دي چې موږ سره قران او سنت وو عجیب سره دا چا ورخو دوی دا چا ور په یاد کړ چې موږ سره په قران او حدیث باندې پاتې کوي عجیب ده ګوره دا مذهب بیا دې خبرې ته ډېر د وکټوريا اهل حدیث نه دي دوی بیا دې خبرې ته ډېر هوا ورکوي یا اشرف غنی د شړونګا تر څنګ ولاړ دي دوی خو چیرته د مسلمانانو په خلاف خبره وشي بس دغه وکټوریان دغه لامذهبي دا بیا په څنګ کې ولاړي ابل ورځ یو خبيث یو خبره وکړل او چیرته وای د افغانستان او پاکستان او د کې د علما چې دا يهودان دي ولې يهودان دي وای جهاد پاکستان کې جهاد فرض نه بولی اوس کا په افغانستان کې یو عالم دا نه وایي چې جهاد فرض نه یا دا یا نه د خاموشي په باندې کار کوي یا وای نه د نو يهودای خو نه سی ورته ویلای غیر مسلم خو نه سی ورته ویلای تر څو چې د هغوی په څنګ کې نه وي درېدلی ډېر داسې ملایان دي چې په افغانستان کې هم شته چې هغوی د کفر تر څنګ ولاړ دي ډېر داسې شته چې هغه بیخي د جهاد مني نه ډېر داسې ځان یې غلی کړی نو هغوی ته څنګه نو دغه وکټوري لامذهبي چې د دوی هر چېرته پیدا له همدغه شي نه اخلي بس خالی په طالب باندې حمله وکوله چې هلته طالب د فقه خبره کړې فقه څه شي ته وایي خو همدغه قرآن دا د قرآن او حدیث نه ماخذ شوی ده دا خو قرآن او حدیث ته موجود صاحب قرآن او حدیث
ستر جنرال صاحب دا سالم عالم باندې یو نور پس د مغه کې هغه قرآن نه دزدا هغه څنګه مسلمان دا نه خو چې لږ زره برابر کو کنه اوس خو د ما د پکولان د کنو چې تر څو مې پیسو باړي نه وستلې زه خو بیا نه انجینر صاحب خبره میډیا ته راغلی وه خلکو ډېره بغور کوله چې طالب په هغه کې ورکېږي که چېرته ټوپک کېږي دا په جامعه کې ذوبېږي همدا خیاطانو کې خبرو ته هوا ورکوله هغه په د جمعیت کې کون ګمان کړی د جمعیت ګوند 13 کاله د امریکانو مزدوري وکړه بله ورځ په بدخشان کې هغه غونډه ټول 15 کسان نه ورته راغلي ډېر ورخطا ده ځکه چې طالب ټول عمر باندې ګوره زه درته یوه خبره کوم طالب هغه نوم ته د مایک بند کړه وروره چې کله د نوبت راغی وعلیکم سلام کرونا نن ونیسي قربان د شمه پوزدم تړلی ده ښه مضبوط مهرباني وکړه ستر جنرال صاحب دا خلک چې دي دا نور شرمېدلي دي دوی چې قرآن لولي هم شرمېږي پکې ځکه چې خدای پاک د دوی په خوله نه راولي قرآن خو پاک شی ده تاسې وکړه څنګه په میدان کې وشرمول بلې شعرونو ته شروع کړه هغلته خدای وشرموه هره خبره شاهین صاحب ته کوشش وکړه چې لایف خپرونې ته باره راشي دلته ښه هغه چې هره خبره کوي خدای شرموي که دوی خبرې کوي نن سبا هر څه وایي جنرال صاحب سلام علیکم انجینر صاحب سلام و احترام عرض ادب خیر بالکل دغه د سی آی ای جاسوسان د بلیک واټر جاسوسان ګوره دوی د قرآن او د حدیث خبره د قرآن او د حدیث خبره د هغه څوک کی چې قرآن او حدیث په ځان عملي کی یو سړی چې د فامیل تربیه نه لري یو څوک چې ښځه بربنډه ګرځي یو څوک چې ښځه یهودنه وي یو څوک چې لوري د امریکا په نایټ کلبونو کې ګرځي یو څوک چې ټول ژوند د سوسیالو په سک شویو په کلبسو تېر شوی یو څوک چې ټول عمر د صلیب او د کلیسا مزدوري کړي هغه نه اسلام څه غواړي خو د دغه اسلامي نظام د راتلو په خاطر چې تاسو اسلامي نظام را نشي د طالب په وړاندې خنډ جوړ شوی وای سلام اخیستی او د بلیک واټر جاسوسي کوله پرون د لیلن ته سجده کړې وه کرملن ته دې کړې وه نن د واشنګټن ته وکړله دواړه باداران د همدغه افغانان همدغه کږو شملو پټکیو والا همدغه د هلمند اتلانو درته ګوډ او مات کړه وامورېده نو اساسې چرندیات د طالب به راځي والله بالله ثم تله قسم درته کوم چې هغه څوک چې د طالب په وړاندې درېږي هغه به خپله نابودېږي ځکه دا یو لښکر ده طالب یو مفکوره ده طالب داسې څوک نه ده چې 15 کسان د تی ختم که بس تا دنیا طالب تاشار وکړو لیکن طالب ختم نسو کړی صرف ډېر نه 20 ورځې تاسو نور صبر وکئ انشاءالله العزیز داسې زیري به درکم داسې زیري به درکو که ارګ ته له همدغه جنډې سره همدغه جنډې سره دا مې عهد کړی لاړه منه چې په دار مې څوک زړوي که هر څوک وي دا مې ارمان ده دې بیرغ سره به ځم ولو که لاسونه مې قطع کېږي سر مې قطع کېږي چې په ارګ یې ونه دروم په ارګ یې ونه دا به مو یو ارمان وي انشاءالله بې فکره اوس ته دا د بایسکل ساز زوی دا د تلخان بچی دا راجګېږي دا طالب ته وایي که جنګ تر هغو به دا جنګ دا جهاد دا سپېڅلی جهاد روان وي چې تر څو مو د تا هماغه پینه پینه پکول بیرته نه یې درته راوړی صالح واوره تر څو مو هماغه پیوندي واسکټ بیرته نه یې در اغوستی هماغه پیوندي موزې مو بیرته نه وي در اغوستی او تلخان د خوراک نه وي سوي تر هغو دې نه پرېږدو ته هم راغلی ماډرن سولې لیونغر ته خو ته خو هغه سړی چې چا به سګرټ وهه دغه امرالله صالح ډېر مردار تاریخ لري سګرټ به یې خطا که هغه سوختګي به تا څکل چا به چې نسوار خطا که هغه به دې بیرته رااخیسته اچوه به دې ته راجي کېږې نن د طالب په دومره یو لوی سیاست باندې خبرې کوې چې هغه د تا ډېره وړه خوله ده ډېره وړه خوله ده ته دومره غټې خبرې مه کوه مبین صاحب په بخښنې سره ما ته وخت راکړې هماغه د سګرټ سوختګیانو ته به دې بیا مجبوره کوو او چېرته تللی هم نه سې چېرته به لاړ سې اروپا ته ځې اماراتو ته ځې ترکیې ته ځې چېرته ځې د دنیا کوره چې هر چېرته ځې یوه خبره به دې مونږ چې دا سړی راکه کنې بیا څه شی پوهېږې تړون کې لیکل سوي پوه شې سړی راکه کنې تړون کې لیکل سوي دي بیا به ګیله نه کوې نو واوره د مسکو او د کولاب بچی دا ورته نسې تللی که دا فکر کوې چې پولې مټک او سالنګ به ځان پسې والوځې هغه وخت وسایل نه وو
دا غاټو غاټو دا لوډر نه وې سالنګ چې والو زه بل سورای در کې کو درځو بل جان راسه ها